لنډه دا ده لنډه چې دې صورت د هغه تعلقاتو مبارکې خبره کړې ده چې هغه د انسانانو د یو بل سره دي. دا د صورت موضوع او مقصد هغه تعلقات چې د انسانانو د یو بل سره دي، هغه معاملات چې د انسانانو د یو بل سره دي. دې صورت کې دې مبارکې خبره شوې او زه پرې قسم خورم د کعبې په رب او د الله په کور کې که په دې صورت ته ځان پوه نو ته په هغه تعلقاتو په هغه معاملاتو پوه شوې چې ستا د خلکو سره دي او خلکو ستا سره دي. ژوند ته رڼا شو. بیا ګوره زموږ دا تعلق چې کومې اجتماعي تعلق دا کله په ګټه سطحه کله په وړه سطحه. وړه سطحه شروع د څه نه کېږي؟ د کورنۍ نه، خاندان نه. نو د کورنۍ بنیاد په څه ایښودی کېږي؟ د نارینه او د زنانه یو ځای کېده چې هغې ته نکاح وي، هغې ته واده کول وي. د دې ځینه مسله شروع شوه. دې صورت کې د دې ځینه شروع شوې ده. بیا ستا بچي راځي، هغه ټولګې هغه ټولنه غټه شوه. نو بیا اوس معاملات تعلقات حقوق ډېر دي. بیا ورسره الله رب العزت د هغوی حقوق هم بیان کړي. مور پلار دي په دغه ټولنه کې، په دغه کورنۍ کې خویندې رونه دي، تره کاکا ماما ټول یې دلته بیان شوي دي. بیا که موږ د دې نه مسله لږه غټه کړو نو بیا په غټه سطحه باندې مسله شوه باچا او رعیت په ملک کې دننه ژوند. د باچا څه حقوق دي، د باچا لاندې چې کوم خلک ژوند تېري د هغوی څه حقوق دي. دا خلک چې یو بل سره اوسېږي په کلي کې، په علاقه کې، په ملک کې، د دوی په یو بل څه حقوق دي. بیا هغه مسله دې څه ګټه شوې ده. پکې دا مسله هم ذکر شوې ده که عامه مسله والې د مسلمانانو تعلق بیا د کافرانو سره، دا بیا دینه ګټه مسله شوه. اب کې هم بیان شوې ده، پاتې به کیسې دي. او د ټولو نه ګټه مسله بنیادي خو پکې ده ده او هر صورت کې ده تعلق د بنده او د رب. نو تعلق بنده او د رب د دې صورت کې بیان شي. تعلق بیا د بنده سره هغه به کې بیان شوی دی. سورة النساء. سورة النساء کې که موږ هغه احکاماتو ته وګورو چې څه پکې بیان شوي ډېر زیات دي. لکه هسې تادی سره درته وایم د یتیم د مال مسله، ډېر ودونه کول روا دي که نه دي روا، او چا دپاره روا دي چا دپاره ناروا دي. د مهر مسله چې یو سړی قمقل دی، یو انسان قمقل دی، د هغه د مال سره به څه کېږي؟ یتیم له به مال کله واپس کوې کله به وله نه ورکوې. د میراث مسله، الله اکبر، د دې مسلې د نازلېدو نه مخکې په میراث کې غټه جاښه وه. د زوی به څو برخه وي، د لور به څو وي، د تره به څو وي، د خاوند څویمه برخه ده، د ښځې څویمه ده، د پلار او د مور. رب العالمین دې صورت کې اعلان کړی دی وایي زه درته حل کومه مسله دا ده. هسې سوچ وکړه که ما ورته سوچ وکړو که چېرته الله تقسیم د میراث نه وی کړی زموږ به څه حال دی؟ خیال هم دی تقسیم د میراث شوی دی او موږ یو بل وجنو او تقسیم کې د میراث نه وی شوی زموږ ستا به څه حال دی؟ لکه که مسله داسې وی چې څوک مړ شو، ستاسو مرضي ده چې چاله څه ورکوئ او چاله څه نه ورکوئ. بیا مرګونو ته غوږ کېږده، څومره به مري او څوک به مري او چاته به برخه ډېره چاته به کمې. الله اکبر، رب العالمین هغه مسله ټوله حل کړې ده. دا رحم او کرم د الله دی. دا هغه ایتونه دي چې ما راته ووایي یرید الله لیبین لکم، الله غواړي چې تاسو د دین واضح کړي، الله غواړي چې تاسو په نیغه لار روان شي. بیا په دې کې مسله بیان شوې ده چې که د میراث د تقسیمېدو په وخت کې پردي خلک ناست هغوی سره به څه کوي؟ که یو سړی مړ شي بچي ترې پاتې شي یتیمانان د ژوندي به څه کوي؟ دغه شان پکې مسله بیان شوې ده د لیواتت مسله او د هغې حرمت. دغه شان توبه چې څوک وباسي کومه توبه قبلیږي کومه نه. دغه شان د زنانو سره چې کوم ظلمونه د جاهلیت په زمانه کې شوي دي په هغې باندې رد.
کمی زنانه زمونږ دپاره حلالې دي او کمی حرامې دي هغه پکې بیان شوي دي د مالی معاملاتو مسله کم مال حلال دی کم حرام دی ګناهونه دوه قسمه دي غټ او واړه دا پکې بیان شوي دي دغه شان د تیمم مسایل دغه شان د روجې احکام او ډېر داسې مسلې پکې بیان شوي د باچا او د رعیت مسله دا پکې بیان شوې ده او ډېرې زیاتې مسلې پکې دي او که دې ته یو پیر انسان کوشي که نه دې صورت ته او تفسیر یې کړي او وضاحت یې کړي لکه دریاب ته چې سړی کوشي او داسې دریاب ته چې لا فی الحال غاړه هغه نه ښکاري چې کوم طرف ته څومره وخت کې به ځي